بسم الله الرحمن الرحیم. د لسم ټولګي د ریاضي مضمون په 15مه ویډیو کې د 14مې صفحې پاتې پوښتنې حل کوو. په تېره ویډیو کې مو تر 15مې پوښتنې پورې حل کړي وو. نن یې له شپږمې څخه پیلوو. په شپږمه پوښتنه کې وګورئ وي د x مکعب مثبت x مربع منفي لس x مثبت 8 پولینوم د فاکتور د قضیې په مرسته تجزیه کړئ. وګورئ چې څنګه کولی شو موږ دغه پولینوم د فاکتور د قضیې په مرسته تجزیه کړو. پولینوم دی وي پی ایکس مساوي کیږي x مکعب مثبت x مربع منفي لس x مثبت 8 وي. دغه تجزیه کوي تاسو د فاکتور د قضیې په مرسته. لومړی موږ باید داسې یو عدد پیدا کړو چې موږ دلته د x په ځای وضع کړو. دغه پولینوم نتیجه صفر شي. ولې صفر شي؟ ځکه کله چې دا صفر شي موږ ته په حقیقت کې د پولینوم یو فاکتور په لاس راځي چې دغه فاکتور په وسیله موږ کولی شو چې بیا د پولینوم بل فاکتور او نور فاکتورونه هم پیدا کړو. تاسو ښه متوجه اوسئ څنګه کولی شو. په دغه پولینوم کې زه یو وضع کوم، یعنی پی یو یې پیدا کوم. تاسو ښه ورته متوجه اوسئ. پی یو مساوي کیږي x په ځای یو مکعب مثبت یو مربع منفي لس ضرب د یو مثبت 8. پی یو مساوي کیږي یو مکعب کیږي یو مثبت یو مربع یو کیږي منفي لس ضرب د یو منفي لس مثبت 8. دا وګورئ یو جمع یو دوه کیږي دوه او 8 لس مثبت لس و منفي لس صفر. نو نتیجه یې څه شوه؟ صفر. نو موږ پیدا کړه چې هغه یو دی. صحیح ده؟ هغه عدد مو پیدا کړ. یعنې دا معنا چې دغه فاکتور چې موږ ته په لاس راځي اوس نو x منفي یو دی چې د دې ځای کې موږ د x قیمت پیدا کړو. د x قیمت څه دی؟ یو. او یو موږ دلته وضع کړو نتیجه یې صفر کیږي. یعنې دا معنا چې دغه پولینوم چې موږ لاسته راوړ دا د دغه پولینوم یو فاکتور دی. نو یو فاکتور مو چې پیدا کړی شوی اوس کولی شو چې بل فاکتور هم پیدا کړو. کله مو چې دوه فاکتوره پیدا کړل هغه دوه فاکتوره په حقیقت کې دغه پولینوم تجزیه ده. نو وګورئ ښه متوجه اوسئ چې موږ څنګه کولی شو چې هغه بل فاکتور اوس په لاس راوړو. یو فاکتور خو مې پیدا کړ. نو کله چې موږ ته یو پولینوم کړی و چې تاسو د دغه پولینوم د فاکتور د قضیې په مرسته تجزیه کړئ، نو موږ یې لومړی کوشش کوو چې یو فاکتور یې پیدا کړو. یو فاکتور مې چې پیدا کړ بل فاکتور یې لاسته راوړلی شو له همغه یو فاکتور څخه. وګورئ چې له دغه فاکتور څخه اوس موږ څنګه کولی شو د دغه پولینوم بل فاکتور لاسته راوړو تر څو دغه پولینوم تجزیه شي. د دې لپاره چې بل فاکتور په لاس راوړو موږ باید دغه پولینوم په دغه لاسته راغلي فاکتور باندې وویشو. تاسو ښه ورته متوجه اوسئ. دغه پولینوم چې موږ ته راکړی پی ایکس مساوي کیږي x مکعب مثبت x مربع مثبت لس x مثبت 8. دغه زه رااخلم په دغه لاسته راغلي فاکتور چې x منفي یو دی په دغه باندې ویشمه. تاسو ښه متوجه سئ. یعنې لیکم چې x دغه د پی ایکس پولینوم تاسو ښه متوجه شئ. زه غواړم چې دغه وویشم په x منفي یو باندې. نو لیکم چې x مکعب مثبت x مربع منفي لس x مثبت 8 تقسیم دی x منفي یو. دا ویشم دغلته چې خارجي قسمت ماته په لاس راځي هغه په حقیقت کې د دغه پولینوم یو بل فاکتور دی. نو دوه فاکتورونه چې په لاس راغلل په حقیقت کې د پولینوم څنګه شو؟ تجزیه شو که نه؟ ښه نو دلته چې تقسیم عملیه مو زده کړې ده په تېرو درسو ویډیوګانو کې شته. که چېرې مو هیره شوي وي کولی شئ چې هغه تېرې ویډیوګانې وګورئ او بېرته در په یاد شي. دلته موږ x مربع ضربوو. x مربع ضرب د x کېږي x مکعب x مربع ضرب د منفي یو منفي x مربع. دا اوس دلته د تفریق عملیه اجرا کېږي. دا علامه منفي کېږي دغه مثبت کېږي علامه تغییر خوري د مفروق. نو x مکعب مثبت او x مکعب منفي صفر کېږي. دلته مثبت x مربع او مثبت x مربع کېږي مثبت 2x مربع منفي لس خپله لیکم دغه منفي لس x خپله کوزوم لاندې. اوس بیا باید څو ضرب کړم
اوس باید مثبت 2 x ضرب کړم. مثبت 2 x ضرب د x کیږي مثبت 2 x مربع. دغه د لومړي حد څخه باید یو شان ته راشي ترڅو دغه لومړی حد له منځه لاړ شي. 2 x مې ضرب کړل 2 x ضرب د x کیږي 2 x مربع مثبت 2 x ضرب د منفي یو کیږي منفي 2 x. بیا هم د تفریق عملیه ترسره کیږي. دغه علامه مثبت منفي کیږي د مثبت کیږي مثبت 2 x مربع منفي 2 x مربع 0 او دغه منفي لس x مثبت 2 x کیږي منفي 8 x منفي 8 x مثبت 8 دغلته پاس چې پاتې دي دا هم لاندې ښکته کوم مثبت 8. نو اوس باید څو ضرب کړم؟ اوس باید منفي 8 ضرب کړم. منفي 8 ضرب د x کیږي منفي 8 x او منفي 8 ضرب د منفي یو کیږي مثبت 8. تفریق عملیه ترسره کیږي. دا علامه منفي ده مثبت کیږي د مثبت منفي کیږي منفي 8 x مثبت 8 x 0 مثبت 8 او منفي 8 0 نو نتیجه شوه 0. نو موږ ته په لاس راغله چې دغه یو فاکتور موږ لاس ته راوړی و دغه بل فاکتور. نو اوس موږ څنګه لیکلی شو؟ اوس موږ داسې لیکلی شو چې دغه خپله پولینوم x مکعب مثبت x مربع منفي لس x منفي لس x مثبت 8 دا مساوي دی د څه شي سره؟ ښه په داسې شکل سره به ولیکو چې موږ وکولی شو ځای یې کړو. ورته وګورئ پولینوم و x مکعب مثبت x مربع منفي لس x مثبت 8 دا مساوي شو په حقیقت کې لومړی فاکتور مې چې لاسته راوړه x منفي یو وه دوهم فاکتور مې چې لاسته راوړه د تقسیم د عملیې په مرسته x مربع مثبت 2x منفي 8 و. ښه دغه دی نو دا پولینوم تجزیه شو. که نور وغواړو نور هم تجزیه کولی شو. دغه فاکتور نور هم د تجزیې وړ دی. څنګه یې تجزیه کولی شو؟ یا یې د محمد بن موسی د فورمول په واسطه تجزیه کولی شو یا هم داسې چې دوه عددونه داسې عددونه باید پیدا کړو چې موږ یې جمع کړو 2 په لاس راکړه دغه b د دغه x مربع ضریب a د a په نامه یادیږي د دغه x ضریب د b په نامه یادیږي او دغه ثابت عدد د c په نامه. یعنې موږ باید دوه داسې عددونه پیدا کړو چې جمع یې کړو مثبت 2 شي او چې ضرب یې کړو منفي 8 شي. نو هغه کوم څو دي؟ هغه په حقیقت کې منفي 2 او مثبت 4 دي. تاسو وګورئ منفي 2 او مثبت 4 کیږي مثبت 2 چې جمع یې کړي او چې ضرب یې کړي منفي 2 ضرب د مثبت 4 منفي 8. نو اوس چې دغه عددونه مې پیدا کړل اوس په حقیقت کې څنګه لیکلی شو؟ دغه پولینوم خپله مساوي کیږي لومړی فاکتور x منفي یو خپله دوهم فاکتور موږ په دوه قوسو داسې ویشی شو چې x منفي 2 ضرب د x مثبت 4. نو دغه پولینوم حقیقت کې وکولی شو چې په فاکتورونو یې تجزیه کړو د فاکتور د قاضي په مرسته. نو دغه وه شپږمه پوښتنه. اوومې پوښتنې ته متوجه شئ. په اوومه پوښتنه کې څه وایي؟ وی که x منفي یو او x مثبت یو د دغه px مساوي کیږي x مکعب مثبت x مربع مثبت bx مثبت 2 د پولینوم دوه فاکتورونه وي. صحیح ده؟ دا یو فاکتور دی بل فاکتور. تاسو څه وکئ؟ تاسو د a او b قیمتونه پیدا کړئ. دغه د a قیمت دغه د b قیمت دغه a او b چې په دغه پولینوم کې راغلي تاسو دغه دوه قیمتونه پیدا کړئ. وګورئ چې څنګه موږ پیدا کولی شو. دلته هم د فاکتور د قاضي څخه ګټه اخیستل کیږي. تاسو ښه متوجه اوسئ. پولینوم یې راکړی دی وی پی x مساوي کیږي x مکعب مثبت ax مربع مثبت bx مثبت 2 او دوه فاکتورونه دي دغه پولینوم راکړي یو x مثبت یو دی او بل x منفي یو دی. تاسو یې څنګه وکئ؟ تاسو د a قیمت پیدا کړئ د b قیمت پیدا کړئ د a او b قیمتونه تاسو پیدا کړئ. نو وګورئ چې څنګه موږ کولی شو چې د a او b قیمتونه پیدا کړو. لومړی د دغه ځای د x قیمت پیدا کړم. که وضع کوم یې یو قیمت ماته په لاس راځي. بیا د دغه ځای د x قیمت پیدا کړم د ده فاکتور نه په دغه پولینوم کې د x په ځای وضع کړمه یو بل قیمت ماته په لاس راځي. بیا د هغه څخه کولی شم چې زه د a او b قیمتونه لاسته راوړم. نو دلته تاسو وګورئ
لومړی مثلا دغه x مثبت یو د دې ځای نه د x قیمت پیدا کوم. د x قیمت پیدا کول تاسو زده دي څنګه یې پیدا کولی شو. مساوي صفر ته کوو، دغه یو د مساواتو ښي طرف ته اړوو، x به مساوي شي منفي یوه ته. نو راخلم دغه منفي یو وضع کوم په دغه پولینوم کې، یعنې p منفي یو پیدا کړم مساوي ده منفي یو کل مکعب د x په ځای چېرته x دی منفي یو وضع کړم a ضرب د منفي یو a ضرب د منفي یو کل مربع مثبت b ضرب د منفي یو او مثبت دوه نو p منفي یو به مساوي شي منفي یو چې مکعب کړم خپله منفي یو کېږي او دلته وګورئ منفي یو مربع مثبت یو ضرب د a مثبت a خپله، او دلته وګورئ مثبت b ضرب د منفي یو کېږي منفي b مثبت دوه هم خپله. نو په حقیقت کې دغه چې فاکتور دی ښایي دغه قیمت چې موږ دلته لاسته راوړو د دغه فاکتور نه دغه چې زه کې وضع کړم دا باید صفر شي، ځکه موږ ویلي وو چې د فاکتور په قضیه کې چې دغه فاکتور موږ ته راکړی وي که دغه فاکتور د دغه پولینوم په حقیقت کې فاکتور وي دغه قیمت چې زه د x لاسته ته راوړم په د پولینوم کې وضع کړم پولینوم باید مساوي چوش ته شي مساوي صفر ته، ښایي دا باید مساوي صفر ته شي. نو زه لیکم چې په نتیجه کې دلته وګورئ منفي یو مثبت دوه کېږي مثبت یو، نو a منفي b مثبت یو مساوي صفر ته دغه یوه معادله په لاس راغله. اوس د دغه ځای چې زه د x قیمت پیدا کړم بیا یې په دغه کې وضع کړمه نو یو بل معادله ماته په لاس راوړي د دغه دوه معادلو نه زه بیا د a او b قیمتونه پیدا کولی شم. نو دغه معادله د موږ نتیجه شوه. وروسته د دغه معادلې نه موږ نور قیمتونه په لاس راوړلی شو. نو دغه معادله تاسو ګورئ دا باید یادداشت کړو نور دا چې نه ځایږي نو دا زه باید مجبور یم پاک کړم. ورته وګورئ معادله هم لاسته راوړه a منفي b مثبت یو مساوي صفر ته دا هم دلته ساتم او دغه پولینوم چې موږ لرله p x مساوي کېږي x مکعب مثبت a x مربع مثبت b x مثبت دوه دا یې پولینوم راکړی وه یو فاکتور یې دی x مثبت یو بل فاکتور یې دی x منفي یو. نو ما د دغه فاکتور په وسیله وکولی شو چې دغه معادله لاسته راوړم. اوس راځم د دغه فاکتور په وسیله بله معادله لاسته راوړم. دوی معادلې چې وي د هغه څخه موږ کولی شو چې د a او b قیمتونه لاسته راوړو. تنها یوه معادله اوس د دغه څخه موږ نشو کولی د a او b د دواړو قیمتونه لاسته راوړو صحیح ده. نو موږ دغه دوه معادله هم په لاس راوړو x منفي یو مساوي دی صفر ته x به مساوي شي د منفي یو چې د طرف ته واړم د مساواتو مثبت یو کېږي نو د x قیمت په لاس راغی مثبت یو. راځم مثبت یو دلته د p په ځای وضع کړم د p په پولینوم کې مساوي صفر ته کړم بله معادله په لاس راځي د x مکعب په ځای لیکم یو مکعب مثبت a ضرب د یو مربع مثبت b ضرب د یو مثبت دوه هر چېرته چې x وه په ځای مې یو وضع کوم مساوي صفر ته. نو په نتیجه کې مساوي کېږي یو مکعب کېږي یو مربع کېږي یو a ضرب مثبت a ضرب د یو مثبت a مثبت b ضرب د یو مثبت b او مثبت دوه خپله مساوي صفر ته. دلته تاسو وګورئ مثبت یو جمع مثبت دوه کېږي مثبت درې نو لیکم a مثبت b مثبت درې مساوي صفر ته. نو دغه د بله معادله هم په لاس راغله. دوی معادله په لاس راغله. اوس کولی شو د دغه معادلو څخه موږ د a او b قیمتونه پیدا کړو. نو تاسو ښه متوجه شئ د یوه معادله دغه بله معادله هم راخلم د دې معادلې لاندې لیکم ورسره جمع کم یې چې ورسره جمع یې کم ولې جمع کم تر څو د a او b قیمتونه په لاس راشي. دا چې زه جمع کم a جمع a کېږي دوه a مثبت b او منفي b مخالف العلامه دي تفریق کېږي b څخه چې b تفریق کم صفر کېږي دا کېږي صفر او مثبت د صفر لیکل دلته مهم هم نه دي درې جمع یو کېږي څلور مساوي صفر ته. نو موږ ته په حقیقت کې په لاس راغلل چې دوه a مثبت څلور دوه a مثبت څلور مساوي صفر ته دوه a مثبت څلور مساوي دی صفر ته. د دې ځای کولی شم زه د a قیمت لاسته راوړم
څلور دې طرف ته د مساوات اړم 2a به مساوي شي منفي څلورو ته. اطراف تقسیم په 2 باندې ویشم، په 2 باندې تقسیمومه تر څو د ضریب له منځه لاړ شي او یوازې د a قیمت په لاس راشي. نو 1 ضرب د 2 2 ضرب د 2 4. اختصار مو کړه، په نتیجه کې د a قیمت شو منفي 2. د a قیمت مو په لاس راوړ. موږ څخه د a او د b قیمتونه غوښتي وو. د b قیمت اوس څنګه په لاس راوړلی شم؟ همدغه د a قیمت راخلم، یا یې په دې معادله کې وضع کوم، یا یې په دې کې وضع کوم، ماته د b قیمت هم په لاس راځي. وګورئ چې څنګه یې زه وضع کولی شم. دغلته به یې ولیکو، د a په ځای دلته وګورئ د a په ځای لیکم منفي 2 مثبت b خپله مساوي مثبت 3 مساوي 0 ته. نو منفي 2 و مثبت 3 کېږي مثبت 1. مخالف العلامه دي تفریق کېږي. له 3 څخه چې 2 تفریق کړو 1 جمع b مساوي شوه 0 ته. د دې لپاره چې د b قیمت پیدا کوم یو ښي طرف ته د مساوات اړم b مساوي شوه منفي 1 ته. نو د a او د b قیمتونه له موږ څخه غوښتي وو. د b قیمت شو منفي 1 او د a قیمت شو منفي 2. منفي 1 منفي 2. ورپسې پوښتنه چې ده 8مه پوښتنه تاسو متوجه شئ وي د ک د کوم قیمت لپاره x منفي 15 د دغه qx مساوي کېږي x مکعب منفي 15x مربع منفي 14x مثبت k پولینوم یو فاکتور دی. یعنې څه؟ یعنې مطلب دا دی که دغه یو فاکتور وي، فرض که یو فاکتور دی، د k قیمت څو دی؟ دغه د k. د k قیمت موږ څنګه پیدا کولی شو؟ په لومړۍ پوښتنه کې مو تشریح کړل. دلته هم د k قیمت غوښتی و له موږ څخه، صحیح ده؟ فاکتور یې راکړی و، د k قیمت یې غوښتی و، په 2 حدو کې کوه موږ وکولی شو چې پیدا یې کړو. په همغه طریقې پیدا کوو. یعنې څه؟ یعنې موږ داسې کوو چې له دغه ځای د x قیمت پیدا کوو. تاسو پوهېږئ چې د x قیمت له دغه ځای نه لاسته راوړو څو دی؟ 15. دا بیا راخلو په دغه کې وضع کوو، مساوي یې 0 ته کوو. ولې 0 ته کوو؟ ځکه د باقیمانده د قضیې نه موږ پوهېږو چې که دا د دغه یو فاکتور وي، د فاکتور د قضیې نه موږ پوهېږو چې دا د یو فاکتور وي نو باید باقیمانده یې 0 شي. کله چې موږ دا په دې باندې وویشو 0 شي، یا د دغه x قیمت چې موږ دلته لاسته راوړو په دې کې وضع کوو هغه باید 0 شي. نو په همدغه خاطر مساوي 0 ته کوو، د k قیمت په لاس راځي. په لومړۍ پوښتنه کې مې حل کړی و، په تېره ویډیو کې تاسو کولی شئ چې هغه وګورئ لاسته راوړئ. زه فقط د k قیمت تاسو ته وایم چې څو دی، نور تاسو له خپل ځان سره کار کوئ. زه مطمئن یم چې تاسو یې کولی شئ. کله چې تاسو دلته د k قیمت په لاس راوړئ، د k قیمت به وي 80. تاسو له خپل ځان څخه حل کوئ، وګورئ چې تاسو دغه قیمت په لاس راوړلی شئ او که یې نشئ راوړلی. زه مطمئن یم چې تاسو راوړئ. دا بله پوښتنه هم په همدغه شکل ده، وي د k د کوم قیمت لپاره منفي 1 د دغه پولینومي معادلې یو جذر دی. نو دغه منفي 1 ور واخله، په دغه پولینومي معادله کې وضع کړه، د k قیمت په لاس درځي. صحیح ده؟ ډېر اسانه دی، فقط یوازې قیمت وضع کول دي. مساوي 0 ته تیار دی او تاسو فقط د k قیمت پیدا کړئ. نو د دې دلته هم د k قیمت چې په لاس راځي 24 دی. تاسو یې وضع کړئ، دغه منفي 1 واخلئ، په دغه پولینومي معادله کې وضع کړئ او د k قیمت په لاس راوړئ. وګورئ چې 24 دی او که نه. 24 په لاس راوړلی شئ او که یې نشئ راوړلی. نو د 14مې صفحې د تمرین پوښتنې همدومره وې، حل شولې. هیله ده چې ګټور تمام شي. که فکر کوئ چې درسونه ګټور دي، له نورو خپل ملګرو سره یې هم شریک کړئ او کوشش وکړئ چې زموږ ویډیوګانې په منظمه ډول تعقیب کړئ تر څو وکولی شئ دغه موضوعات چې تشریح کېږي هغه حل کړئ. او که چیرې زده یې کړئ، یو څه زده کړئ او په خپلو درسونو کې مو مشکلات حل شي، هغه ستونزې چې تاسو یې لرئ. که چیرې کوم پوښتنې یا مشکل سره مخامخ کېږئ، نو د واتساپ شمېره مې په ډسکریپشن کې لیکلې وي، هغه تاسو کولی شئ چې په واتساپ کې هغه پوښتنه ماته راولېږئ. نو انشاءالله چې زه به یې ځواب کوم. تر بلې ویډیو په الله سبحانه وتعالی مسپارم.